د 2015 کال د مارچ په 24مه د جرمنوینګ شرکت د 15 شمېرې الوتنې د ایرباس A320 الوتکې په وسیله له بارسلونا څخه مسافر پورته کړل او د جرمني دوسلدورف ته روانه شوه. په همدې وخت کې د الوتنې د کنټرول برج متوجه کېږي چې پیلوټ د الوتنې ارتفاع له 18,000 فوټو څخه 100 فوټو ته راکمه کړه. په کنټرول برج کې ټول حیران شول او وایي داسې معنا لري، ولې داسې وشول؟ ځکه مخکې داسې سابقه نه وه چې یوه الوتکه د الوتنې پر مهال دا کار وکړي. د کنټرول برج هڅه وکړه چې له الوتکې سره اړیکه ونیسي، خو هیڅ ځواب یې ورنه کړ. الوتکه هره شیبه لا نوره هم ښکته کېده. د کنټرول برج هم په دې پیښه خبر و، خو له الوتکې هیڅ چا ځواب نه ورکاوه چې ولې. په دې الوتکه کې 150 مسافر هم ناست وو او همدې خبرې هغوی لا ډېر اندېښمن کړي وو. هغوی د فرانسې له هوایي ځواک څخه مرسته وغوښته. هوایي ځواک هم سمدستي یوه میراج جنګي جټ الوتکه ولېږله چې وګوري څه پېښ شوي دي، خو میراج هېڅکله دې الوتکې ته ونه رسېده، ځکه د جرمنوینګز الوتکه مخکې له دې چې میراج جنګي الوتکه ور ورسېږي د فرانسې په سویل ختیځ کې د الپ له غرونو سره وجنګېده او ټول 150 مسافر یې ووژل. لومړی یوه خبره وکړو، د جرمنوینګ شرکت د لوفتانزا د ډلې له شرکتونو څخه وو چې اوس نور شتون نه لري، خو هغه وخت موجود و. دغه ایرباس A320 الوتکه له کومې ستونزې پرته او پرته له دې چې پیلوټ کوم خبر ورکړي نیغ په نیغه په غره ولګېده. له همدې امله دا پیښه ډېره مشکوکه ښکارېده. د بېلابېلو هیوادونو د څېړنې ډلې د پیښې ځای ته ولاړل او خپلې څېړنې پیل کړې. د دې الوتکې د پیښې حقیقت له څېړنو او د تور بکس له لوستلو وروسته ډېر ژر څرګند شو. سهار په 8 بجو کله چې دغه ایرباس د الوتنې لپاره چمتو کېده، ټول امنیتي معاینات یې بشپړ کړل او هر څه تایید شول چې الوتکه الوتنې ته چمتو ده. د دې الوتکې پیلوټ دا سړی و، پاتریک ساندن هایمر، یو تجربه لرونکی پیلوټ چې له 4000 ساعتونو څخه ډېره د الوتنې تجربه یې لرله. خو د دې الوتکې مرستیال پیلوټ یو نوی کس و، اندریاس لوبیتس، چې یوازې 630 ساعته د الوتنې تجربه یې لرله. دغه الوتکه له همدې الوتونکي ټیم سره د سهار په 9 بجو له بارسلونا څخه الوتنه کوي. له الوتنې 20 دقیقې وروسته الوتکه 80,000 فوټو لوړوالي ته رسېږي. په دې موقعیت کې تر دوسلدورف پورې یوازې 1.5 ساعت الوتنه پاتې وه. ساندنهایمر خپل مرستیال پیلوټ ته وایي د دوسلدورف هوا وګوره او چک یې کړه چې پوه شو هلته هوا څنګه ده او د ناستې لپاره چمتو شو. خو لوبیتس د پیلوټ په ځواب کې وایي hopefully we'll see، یعنې هیله ده چې وبه وینو. چې په داسې حالت کې داسې خبرې کول ډېر عجیب و. ساندنهایمر د لوبیتس دې خبرې ته اهمیت ورنه کړ او فکر وکړ چې هغه د دوسلدورف هوا چک کوي. سهار 9 بجې او 10 دقیقې شوې. ساندنهایمر لوبیتس ته وایي ما اتومات کنټرول فعال کړ، زه تشناب ته ځم او بیرته راځم. کله چې ساندنهایمر له کابین څخه وځي، لوبیتس د 80,000 فوټو ارتفاع 100 فوټو ته راکموي. هماغه وخت د کنټرول برج د پیلوټ له کابین سره اړیکه نیسي، خو یوازې لوبیتس یې اوري. په همدې وخت کې لوبیتس پورته کېږي او د کابین دروازه قلفوي تر څو ساندنهایمر نور ونشي کولی بیرته دننه راشي. باید پوه شئ چې د سپتمبر له 11 وروسته د ټولو مسافر وړونکو الوتکو د پیلوټ کابین ډېر کلک جوړ شوی دی، یعنې دروازه او جوړښت یې دومره قوي دی چې حتی په ټوپک هم د دروازې قلف نشي ماتولی او نه یې خلاصولی شي. کله چې لوبیتس د الوتکې ارتفاع 100 فوټو ته راټیټوي، الوتکه ښکته کېدل پیلوي او ځکه چې په اتومات کنټرول کې وه په آرامۍ سره ښکته راتله، داسې چې مسافر نه پوهېدل چې الوتکه روانه ده. په دې حالت کې یوازینی څوک چې پوهېده الوتکه ښکته روانه ده لوبیتس و او همدارنګه د کنټرول برج له برج څخه پرله پسې د الوتکې له کابین سره اړیکه نیول کېده، خو لوبیتس ځواب نه ورکاوه. هغوی ویل چې په دې ګډوډۍ کې موږ د لوبیتس د ساه اخیستلو غږ اورېدو، خو هېڅ ځواب نه راتلو. د ساندنهایمر تشناب ته تګ له 1 دقیقې زیات وخت نه نیسي. هغه له تشنابه راوځي او غواړي کابین ته ننوځي، خو ویني چې دروازه قلف ده. فکر کوي ښایي دروازه په تېروتنې قلف شوې وي، نو دروازه ټکوي، خو لوبیتس ځواب نه ورکوي. پیلوټ سخت اندېښمن کېږي، په سکون دروازه وهي او وایي دروازه خلاصه کړه، خو لوبیتس هیڅ ځواب نه ورکوي. الوتکه هره شیبه لا نوره هم ښکته راځي. ساندنهایمر چې د الوتکې کپتان و او سخت اندېښمن و، منډه وهي چې د الوتکې له کړکۍ بهر وګوري او پوه شي چې چیرته یو. هغه ویني چې حالت ډېر خطرناک دی ځکه الوتکه ډېره ټیټه شوې ده. هغه بیرته د کابین پر لور منډه وهي. هغه خپله پوهېده چې دا دروازه په هیڅ ډول نه خلاصېږي مګر دا چې له دننه خلاصه شي. د الوتکې د بیړنیو وسایلو په منځ کې تبر هم موجود و، نو ځکه پیلوټ یوې کارکوونکي ته وایي لاړ شئ تبر راوړئ، ښایي دروازه پرې ماته کړم. تبر راوړي، خو له بده مرغه تبر ونه توانېد چې دروازه ماته کړي. 11 دقیقې وروسته له هغې چې لوبیتس د کابین دروازه قلف کړه، یعنې د سهار په 9:41 دقیقو الوتکه د الپ له غرونو څخه وجنګېده او ټول 150 کسان چې څو ماشومان هم پکې وو په هماغه شیبه ووژل شول. د ټکر پر مهال د الوتکې سرعت په ساعت کې 200 کیلومتره و. له همدې امله الوتکه په بشپړه توګه ټوټې ټوټې شوه او کوم ځانګړي څه ترې پاتې نه شول او د پیښې په ځای کې له سوځېدلو ټوټو پرته بل هېڅ څه ونه موندل شول.
سره له دې چې الوتکه په یوه ډیره سخت او نه رسیدونکې سیمه کې لوېدلې وه، خو د فرانسې ژاندارمري یا د ژغورنې ټیم ډېر ژر په چورلکو کې هلته ورورسېده او ویې ویل باید ژر ورشو، که څوک ژوندي پاتې وي ویې ژغورو. خو کله چې هغوی د پیښې ځای ته ورنږدې شول، ویې لیدل چې الوتکه په بشپړه توګه ټوټې ټوټې شوې او امکان نه لري چې څوک دې ژوندي پاتې وي. هماغه وخت هغوی پوه شول چې دا الوتکه په قصدي ډول له غره سره جنګول شوې ده، ځکه نه یې سرعت کم کړی و او نه یې هڅه کړې وه چې ځان پورته کړي. 4 هیوادونو د دې د معلومولو لپاره څېړنې پیل کړې چې پر دې الوتکه څه تېر شوي وو: جرمني، اسپانیا، انګلستان او امریکا. تور بکس هم په همدې حالت کې وموندل شو، یعنې له منځه تللی و او چخپید شوی و، خو بیا هم وتوانېدل چې معلومات یې ولولي. له یوې میاشتې څخه د زیاتو څېړنو وروسته د 2015 کال د مې په 15مه دا راپور خپور شو چې مرستیال پیلوټ لوبیتس دا الوتکه په قصدي ډول له غره سره وجنګوله. خو ولې د دې سړي ستونزه څه وه؟ د هر پیلوټ لومړۍ دنده د مسافرو د ژوند ساتنه ده. ولې لوبیتس په قصدي ډول ټول ووژل؟ ښځې، نارینه، زاړه، ځوانان او ماشومان. اوس اندریاس لوبیتس څوک و؟ هغه په 1980 کال کې د جرمني د باواریا په سیمه کې زیږېدلی و. هغه یو عادي ماشوم و چې له کوچنیوالي څخه له الوتکو سره مینه لرله. هغه دومره لیوالتیا لرله چې مور او پلار یې په 14 کلنۍ کې د هوایي چلند په ښوونځي کې نوم ولیکه. که به مو د هغه له کورنۍ یا ملګرو څخه پوښتنه کړې وای چې لوبیتس څنګه انسان و، هغوی به ویل یو عادي انسان و. یوازې یوه ستونزه یې دا وه چې له الوتکو سره ډېره سخته مینه درلوده او تل به یې د الوتکو په اړه خبرې کولې. لوبیتس په 20 کلنۍ کې د لوفتانزا هوایي ښوونځي ته داخل شو چې د هغه د عمر لپاره یو لوی بریالیتوب و. په 2013 کال کې اندریاس لوبیتس په 26 کلنۍ کې د جرمن وینګز چې د لوفتانزا اړوند شرکت و مرستیال پیلوټ شو. په 26 کلنۍ کې ډېر کم لیدل کېږي چې څوک مرستیال پیلوټ شي، خو لوبیتس ځان ثابت کړی و چې له دې کاره په ښه توګه راوتلی شي. تر دې ځایه اندریاس لوبیتس یو عادي انسان ښکاري. نو ولې دا کار وکړ؟ رښتیا هم نه شوی پوهېدی چې ولې؟ تر دې چې د هغه اپارتمان ته ننوځي، هر څه یې وکتل چې کومه نښه پیدا کړي. هغوی ډېر ژر پوه شول چې لوبیتس یو لوی راز درلود چې له ټولو یې پټ ساتلی و. دغه سړي هم رواني ستونزې لرلې او هم د اضطراب ستونزه یې لرله. دا دوه داسې ستونزې وې چې که څرګندې شوې وای، حتی اجازه به یې هم نه ورکوله چې دا سړی ټکسي وچلوي، یعنې د 4 مسافرو د لیک اجازه به یې هم نه لرله. لا پرېږده هغه الوتکه چې 150 کسان پکې ناست وو. کله چې طبي اسناد وڅېړل، ویې لیدل چې دې سړي د ډاکټر تر څارنې لاندې و، خو خصوصي ډاکټر ته به یې مراجعه کوله تر څو ستونزه د لوفتانزا شرکت تر غوږونو ونه رسېږي. د هغه په طبي اسنادو کې وموندل چې لوبیتس په توهم اخته شوی و او فکر یې کاوه چې ړندېږي. له همدې امله ډېر خفه و او ویل به یې که زه ړوند شم بیا به الوتنه ونه کړی شم. هر هغه خصوصي ډاکټر ته چې تللی و، ورته به یې ویل ته نه ړندېږې، هېڅ د سترګو ستونزه نه لرې، دا یوازې ستا فکر دی چې باید درملنه یې وشي. له همدې امله هغه ته د خفګان ضد او د اضطراب ضد یو شمېر ګولۍ ورکړې وې. دا ګولۍ یې هم له داسې ځایونو څخه ترلاسه کولې چې د هغه په دوسیه کې ثبت نه شي او لوفتانزا په هېڅ ډول پرې خبر نه شي، ځکه اداري ډاکټران هر وخت چې د خفګان ضد یا د اضطراب ضد درمل تجویزوي، قانون دا دی چې باید د ناروغ د کار مالک ته خبر ورکړي تر څو هغوی هره پرېکړه چې غواړي ویې کړي، په ځانګړي ډول کله چې د هغه دنده دومره حساسه وي. لوفتانزا د لوبیتس له طبي دوسیې هېڅ خبر نه و. یو 28 کلن ځوان یو بریالی پیلوټ چې هېڅ جسمي ستونزه نه لرله، خو خپل فکر فلج کړی و. کله چې د لوبیتس د کمپیوټر تاریخچه وکتل شوه، معلومه شوه چې لوبیتس په پرله پسې ډول په ګوګل کې لټون کړی و چې څنګه کولی شم ځان ووژنم. لکه څنګه چې پوهېږئ ګوګل کوم ځانګړی ځواب نه ورکوي، یوازې وایي که مرستې ته اړتیا لرې دې شمېرو ته زنګ ووهه. په هر صورت دا سړی ډېر غیر عادي و. نه شو ویلی چې یوازې خفه و یا یوازې اندېښمن و، ځکه یو خفه انسان هم نه غواړي چې له ځان سره 149 بېګناه کسان هم ووژني. په پای کې وویل شول چې دې سړي هم سادیزم درلود او هم رواني ګډوډي، ځکه دا کار د سادیزم پایله کېدای شي، نه د نور رواني ستونزو. ښه، اوس به تاسو سره پوښتنه پیدا شي چې سادیزم څه معنا؟ سادیزم یعنی د نورو له ځورولو خوند اخیستل. لوفتانزا هم د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ښه چلند ونه کړ. د مسافرو کورنیو له لوفتانزا څخه شکایت وکړ او په پای کې لوفتانزا د هر یوه وژل شوي کورنۍ ته 15,000 یورو نغدي پیسې ورکړې. د هوایي ترانسپورټ نړیوالې ټولنې یاتا هم قانون جوړ کړ چې له دې وروسته باید ټول پیلوټان په کال کې یو ځل د ډاکټر تر څارنې لاندې معاینه شي، تر څو هم یې جسمي او هم یې رواني وضعیت وازمایل شي. یو بل قانون هم جوړ شو، هغه دا چې که پیلوټ یا مرستیال پیلوټ له کابین څخه وځي او تشناب ته ولاړ شي، باید یوه کارکوونکي کابین ته ننوځي او د پیلوټ پر ځای پاتې شي تر څو پیلوټ تشناب ته ولاړ شي او بیرته راستون شي. له دې وروسته په کابین کې د یوه کس یوازې پاتې کېدل غیر قانوني دي.